زموږ ستاسو په زړه کې به د الله مینه او محبت څنګه راځي او موږ څنګه د الله په مخ کې به موږ عزتمن او قدرمن پاتې سو او د خلکو په زړه کې به څنګه زموږ مینه او محبت راځي. یو خو زموږ په زړه کې به د الله مینه څنګه راځي، دې لپاره د الله تعالی پر احکامات باندې عمل کول پکار دي. بل چې یو داسې ذکر د هغه برکت سره به زموږ ستاسو په زړه کې به د الله مینه او محبت پیدا سي او د الله په مخ کې به موږ تاسو عزتمن او قدرمن سو او د خلکو په زړه کې به هم الله تعالی زموږ تاسو لپاره عزت او قدر پیدا کړي. نو هغه ذکر د شعور څخه مخکې دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته د سره شیر کړئ چې څومره زیات مسلمان دا وګوري الله تعالی به تاسو ته هم د دې بدل کې اجر درکړي. هغه ذکر یو نوم د الله چې هغه ذاتي نوم یا الله یا رحمان یا رحیم، دا یو داسې طاقتور نمونه د الله تعالی دی چې کله یو انسان د ځان سره په کثرت سره ډیر زیات دغه نمونه یادوي او دا ذکر کوي، الله رب العزت به د پزړه کې د خپل محبت پیدا کی او د خلق په زړه کې به هم د مینه او محبت واچوي. هر څوک په د عزت او قدر کوي. دا د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړي.